دا بیا د جنازو حالي مار ته چا ویلي سیده شو خو د مرګ نه بعد یعنی دا خلک رالیږي او د دې خپلو فالوورز لپاره او خپلو مینوال لپاره هغه غلطې ویډیوګانې کوي او ځان جسم نمایش هغوی ته کوي خو چې بیا کله مړه شي نو په جنازه کې دغه چند کسان ولاړي تاسو په دې تصویر کې کتی شئ یعنی هغه خپل فالوور په دنیا کې صرف تشې جنازې له نشي راتلی نو په آخرت کې به د دې څه په کار باندې راشي او دا خلک لیوالي دي او لګیا دي د خپلو فالوورز لپاره او د خپل لایک لپاره خپلو مینوالو خوشحالولو لپاره هغه خپل آخرت هغه ته باقي خپل آخرت بربادوي نو مار ته هم چا ویلي وو چې سیده ګرځه په چې کله هغه ژوندی و خو هغه به سیده کېده نه و بیا چې کله چا غځولی مړ و بیا سیده پروت و نو چا ورته وویل چې سیده شو خو د مرګ نه بعد نو دوی هم بیا قلارې شي هغه ویډیوګان نه په قلارې شي هغه ګناهونه په قلارې شي خو کله د مرګ نه بعد چې هغه هېڅ پیدا نه ورکوي د مرګ نه بعد چې ته کله هم عمل کوې او که نه که ته کولی نه شي نو ته به څه وکړې لکه علي رضی الله تعالی عنه فرمایي چې نن د عمل میدان دی چې ته کله ژوندی په دنیا کې دا د عمل میدان ته عمل کوه حساب کتاب نشته دی خو سبا ده چې کله ته مړ شي بیا حساب کتاب دی هلته عمل نشته دی نو په دنیا کې خپل عمل برابرول پکار دي له چا نه څومره خطایانې شوي دي الله پاک وایي توبه وباسه نبئ عبادي اني انا الغفور الرحیم ای زما بندګانو توبه وباسئ زه بخونکی مهربان یم الله پاک فرمایي زما د بندګانو ته خبر ورکړئ چې الله ستاسو مهربان ذات دی چې له چا نه څومره خطایانې شوي دي په ژوندانه باندې توبه وباسئ خپلو فالوورز لپاره خپل آخرت مه بربادوئ چې سبا نن په جنازو کې دوه درې کسان ولاړ او په ټیک ټاک او په یوټیوب او فیسبوک باندې ستاسو په علاقه او سبسکرایبر او فالووري دغه تاسو له هېڅ فایده نه درکوي په دنیا او آخرت کې به خسران سره مخامخ شئ داسې قسمه ویډیوګان د هغه ځان وساتئ ډېره مننه والسلام